اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. مولانا العظيم وما سفارا سورة انعام داغی ابتدا. دا سورت پا آخری خصوص کی پا شرکی فعلی باندے چی تحریمات دا غیر اللہ باندے رد کی گی، نپاغی کی دا من الانعام حمولتا و فرشا ذکر رازی. نپاغذے کی دا صورت تسمیہ پا نعام و سراب شوی، داون تسمیہ دا کل شوا پا اسم دا جزبا. ترتیبی عثمانی دا صورت شپگم او ترتیبی نزولی پندق پندوسم. نازل رفت صورت حجر. ربط دما سبق سرا فتفصیل و اجمال کی مخ کے صورت کی فماوحل به لغیر اللہ باندې اجمالا رد، او ددی صورت پا آخر قصہ کی فماوحل به لغیر اللہ تفصیلی رد. او دارنگی پا مخ کے صورت کے بیان دا امور دا اصلاح الطعام، او دی صورت کی ذہاب دے مقصد اعلی لنا چی اصلاح دا عقیدی. دارنگی مخ کے صورت کے رد دے پا شرک خاص باندے چھے عیسیٰ علیہ السلام ہو اللہ گنن، او دی صورت کی رد دے پا شرک باندے عموماً. تمام صورت منقسم دے دو حصوں لر. حصہ ولنی آیت نمبر 1 کو وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه. خلاصوں نچوڑ دا حصے اولی رد بشر کی اعتقادی بان، او نچوڑو خلاصہ دا حصے ثانیے رد بشر کی فعلی بان دے. حصہ اولا مشتمل دا بستة الابواب. باب اول دے دا آیت نمبر 12 پوری چه وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. پدی باب اول کی پنزو امور بیانی. پا ابتدا کی دعوت صورت دا کہ دا مکی سور و معظم دعوی اثبات الوحدانیہ للہ تعالی فالحمدللہ کی مذکور.
مع الدلائل العقلیہ پایت نمبر اول دویم و دریم. دویم دے باب کے زجر المنکرین دے پایت نمبر 4. تخویف دنیوی دے منکر لرا پایت نمبر 6. جوابات و سوالات ثلاثہ پایت نمبر 1 اتم او 9. چولی دا پدہ پی واحد نازل نشا ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس کے داغی جواب او ولی پدبان فرشترا نازل نشوا لو انزلنا ملکا لقضی الامر کے داغی جواب او دارنگی دی باب کی پنزم امر تسلی دا نبی علیہ السلام لقد استهزئ برسول من قبلک. باب ثانی دایت نمبر 13 نا تر 19 پوری. ادی باب کی یولس عمر بیانی کی. آیت نمبر 12 نا تر 13 پوری بیا دلائل عقلیه دی. او آیت نمبر 14 15 و 14 کی د تعلیم د پارا ثلاثه طرق بیانی او دارنگی پایت نمبر 6 کی دلیل نقلی د اهل کتاب او صداقت د نبی علیہ السلام. پایت نمبر 20 کی زواجر د مشرکین او تخویفات اخرویہ. آیت نمبر 9 کی زجر دے منکر دا آخرت و دا باعث دا. آیت نمبر 22 کی تزہید من الدنیا او آیت نمبر 22 و 23 کی تسلی دا محمد مصطفیٰ. آیت نمبر 22 کی جواب دا سوال رابع دا اول حصے دا 2 بابونو نا چوڑو او کل مشتمل دے دا اول حصہ بستت الابواب. تمام صورت کی لفظ دا قل 39 مرہ مستعمل شوئے. 9 کرت لفظ دا قل استعمال شوئے او لفظ دا قالو 5 مرہ 15 کرت. دی صورت کی چکلا لفظ دا قالو راشنو وقالو اشارہ اعتراض لرا. لفظ دا قال کی او دا قالو کی لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين دا اعتراض. وقالوا لولا أنزل عليه ملك دا اعتراض. جواب داغی پلو سر شوی او یا پا لفظ دا قل سرا و اکثرا لفظ دا قل چی مستعمل دے دا پار تبیین دا دلیل عقلی. دا صورت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی چی دا نجائب القرآن او کعب الاحبار سے فرمائی چی دا تورات شریف فاتحہ چوان فاتحہ دا سورت انعام او دا تورات خاتمہ چوا خاتمہ دا سورت ہود و. شروع دا تورات فدی الفاظ و چی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. دا تمام صورت مکی دی مگر 5 آیات نا. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم 3 آیات
دا آیت نمبر 151 نا تر 53 پورې دا درې آیتونه ورکې مدني. دارنګ آیت نمبر 92 وما قدر الله حق قدرها دا هم مدني. دارنګ ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا آیت نمبر 60 دا هم مدني. دین سوا نور سورت مکی. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الشكر لله الالوهیات لله مختص لله. دا غزاد دے دا پیدا کری السماوات والارض. سماوات فی یومین یوم الاحد ویوم الاثنین والارض فی یومین الثلاثاء والاربعاء وجعل الظلمات والنور اے انشاء او دا غزاد دے چی دا پیدا کری دی تیاری والنور ورنا دا پیدا کری دی کفر والنور و اسلام ایمان دا پیدا کری دی الظلمات شرک والنور و توحید دا پیدا کری الظلمات بدعات والنور و سنت دا پیدا کری دی الظلمات اللیل والنور النهار چا ظاہر خستی دی چا معنوی ظلماتو رناگانی خستی کا عام شی بعیدن. ثم الذين كفروا بیا کافران یعدلون بربهم یعدلون یاد عدل ند یاد عدل ند کدا عدل نشین یعدلون بربهم الاسنام برابری در خپل سرا بوتان او کدا عدل نشی نو یعدلون بربهم فبدل دا عبادت در خپل کی دی عدل کی الى عبادت غیر اللہ. یعدلون بعبادت ربهم الى عبادت غیر اللہ. یو دلیل عقلی پیش خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور دا عالم صغیر کبیر اس عالم صغیر پیش کی. دویم دلیل هو الذي لا اله غزاد دے خلقكم من طين من آدم وآدم من طين داسی بعیدی وقل ثم قضى اجلا بید فیصل کرنیتا واجل مسمى یو اجل معلومہ عنده دسراشتبل بیتاسی چی تمترونا شکن کوئیں دا چی قدا اجلا او اجل مسمى سفرق لری. امام مجاہد فرمائیں قدا اجلا بے فناء الدنیا واجل مسمى لابتداء الاخرہ. اجل مسمى دا آخرت دا ابتداء دا پا او قدوا اجلا چی فناء دا دنیا دا. دویم تاویل منقول لے دا عبداللہ بن عباس قضا اجلا چی مرگ دے واجل مسمن رزد قیامت. دریم تاویلم دا عبداللہ بن عباس نا منقول قضا اجلا چی نوم دے خوب واجل مسمن مرگ. سلورم تاویلم دا ابن عباس نا منقول قضا اجلا چی حیات دے الى الموت اجل مسمى اجل د موت دے الى البعث. دا تاویلات عبداللہ بن عباس سے مروی دی. یا مراد نہ قضا اجلا خلق الدنیا فی 6 ایام اجل مسمى بعد ذلك يوم القيامة. دا عطا سے منقول
یا قضا اجلا چی یوم المیثاق دیم اجل مسمى حیات فی الدنیا یا قضا اجلا قضا معلق دم واجل مسمى قضا مبرم دم قضا مبرمہ وهو الله في السماوات وفي الأرض پدے کی تعویلیں دی یا خو حذف د مضافات ہوگا وهو الله المنفرد في السماوات في تدبير السماوات والأرض وهو الله المنفرد دغا اللہ دے چیواز دے فی السماوات فی تدبیر السماوات والارض دویم تاویل دا چرا فی السماوات خبر بعد خبر وگرد اللہ خبر اول دہوش فی السماوات و فی الارض خبر ثانی معنی داشو وهو الله وهو فی السماوات و فی الارض او دا الہ پاسمانونو کم دے پزمک کم دا دویم تاویل شو دا دویم تاویل بیدا ثابتی چی اسمان او زمک دا پارا ظرفو گردی دا دے مظروفو گردی دا نزکا علامہ قرطبی شپگم جلد 255 صفحہ کی فرمائی کہ تنزیح اللہ عن الحرکت والانتقال والشغل الامکنہ اللہ تعالیٰ دا حرکت و انتقال نپاک دے او مکان دلرا مشغول اولی نشی چی دے دے پا مکان کے واقعیش ذکر دے خالق دا این او دا آن نسنگ با داخل چی پدک او دے خالق دا مکان دے نو برتے پا دے مکان کے سنگ آخری خالق و دا مخلوق نہ جداوی عقلا جداوی یو کاسا دا داتا جوڑ اکڑا داتا جوڑ اکڑا دی کی چوس کم شے واقعی کی گی اگر دی کی مظروف شو دا ورطا ظرف شو ناغا مظروف پا دی کی خسانی عددی نشی جوڑی دے سانع بخارج بھی ددن نو چار کلا دا زمان و مکان لرا خالق الہ دے نو واپس پدی کے سنگا دے نو دا تاویل اغا وقت چی هو اللہ فی السماوات هو اللہ و هو فی السماوات والارض نو دا بیا دا متشابہاتو نگر دے لکا الرحمن العرش استوا یا آمنتم من فی السماء چکم زین دا امکان دا ظرفیت و دا مکان رازی نو علم بمفوض اللہ تعالی وی درین تاویل دا چی اللہ دلتا پمانا دا معبود سرواخ وهو المعبود دا اللہ معبود دے فی السماوات و فی الارض اسمان و زمکہ کے دے معبود دے و ظاہر نے چکم علی حدیث دا آمنتم من فی السماء والرحمن العرش نے استدلال کئی استوا نتاسو جواب کے ورتدا پیش کولے شو چی بیا دی سرسکی دلتا خو فی الارض ثابت علتا فی السماء ثابت علتا علی العرش ثابت وسنگا علی العرش کی تاویل نکم کافر کی گما او آمنتم من فی السماء و فی الارض کی بتاویل نکم یا بدا طول علم مفوض اللہ تعالی او یا بطول معول پا تاویلات باندی وی دلتا سمر بعید تاویل مفسرین کئی چی خدای تعالیٰ تا دا ازمکا ظرف جوڑ نشیو دے پا کی مظروف نشیو مکان ثابت نشی سمر بعید تاویل کئی سوائی وهو اللہ المنفرد فی السماوات فی تدبیر السماوات سمر بود تاویلیو و دغا مفسرین پر رحمان العرش استوا کی دا استوا مانا پا استولا سرکی نبی دیل تا کفر گئی ولی دا تاویلو سا ضرورت دے تاویل ضرورت دغا دے چی باری تعالیٰ دا مکان نا پاک دے ہوتے و تصاویتے
دلته څه ضرورت دی تعویل لره ځمکه کې واخله کنه نیشي اخسته دا ورته مکان نشي جوړول درې تعویل او شفا یعلم سرکم وجارکم ویعلم ما تکسبون دا څلورم دلیل جوړیږي چې دلیل علمی تفصیلی دی وما تاتيهم من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین من آیت کې دا من زائد دی او آیت چې ده د تاتی د پاره فاعل وما تاتی او ناراضی هدی منکرین لرا من آیت سدلیل معجزہ من آیات ربهم لکه انکساف د شمس انشقاق د قمر الا كانوا مگر وی دویانا د آیاتنا معرضین اعراض کون فقد كذبوا بالحق لما جاءهم لوید آیات اللہ نا عظیم آیات اللہ و معجزہ قرآن کریم دی آغای اونا من لنو بلا بسو منی فقد كذبوا نسبت دروغ کڑے دی بالحق بالقرآن لما جاءهم هر کل چراغ دی لرام وعید فسوف یاتیهم زرد رابشدی منکرنتا انباو ما کانو بی استازیون خبر دہاغت سچ دی پاغی استحضا کولا دنیا کی بپوشی پی دباو علم یرو کما حلکنا آئے نگولی دا منکرین دیتا چڑیر حلک کڑی منگا اڑندی ددینا من قرن دا حل قرننو مازیونا اسیا حل قرننو مکناهم فی الارض چملکیت ور کڑیو منگا اغیلر پزمگا کی یا مہلت ور کڑیو منگا اغیلر پزمگا کی مکننا ملکنا یا مکننا امحلنا دومره ملکیت مور کړو مالم نمکن لکم چې هغه انداز ملکیت نه درکړې مونږ تاسو لره منکرینو یا عمره مهلت نه درکړې مونږ تاسو ته منکرین وارسلنا السماء عليهم مدرارا ارسلنا السماء علیہم مدرارا اور علی گلیو منگا اسمان پدی بانی مدرارا پمتر دائم سرا یا مدرارا باران کثیرا نفع قرن پمن قرن کی دا ابن سیرین مرسلن روایت دا کی چی قرن سلویخ کالوی او عبداللہ بن عباس سے روایت کی چی آتیا کالوی رائد ابو سلمہ دا چی یو قرن سل کالوی ابن ابی اوفا روایت دا چی یو سلو شل کالوی حسن بصری وی چی قرن شل کالوی فراوی چاویا کال لغت و اختلاف دے دی وجعلنا الانهار منگر دولیو پیدا کری ولین تجری چروانے بمن تحت بساتینہم لندی دباغنو داغین دلائل پر شکل دنعام و ذکر شو پس حلاک کمونگ حقا قومنا بدنوبین پس سبب دا گناہونو لدئی اورا پیدا کمونگ رستو دالاکت داغینا قرنن یو قوما خرینا بل بمرا پیدا کر اعتراض مال جواب ولی قرآن کریم پا دفع واحدا نراز چه اسمان نرا روانی منگیو گورو جواب ولو نزلنا کچری مونگ نازل کرے وے پتا بانی یا رسول اللہ کتابن یو کتاب پا جملے واحد فی قرطاس پصحیفی فلمسوه بیدیم پس خاما غدی بمس کرے وے دا کتاب پلا سنو خلوبان
لیدلے بے لاسونا بے وروڑے بے لقال نخامق ویلے بکافرانو ان هذا اللہ سحر مبین بیا بیم دا خبر کو ندا عنادیان دویم اعتراض مال جواب ولی ورسر فرشتن رازین چی گویو کی ندراتلو دا فرشتو دا اعتراض جواب کی پلو انزلنا ملکن لقضی الامر فرشتے سو غواړي هر چاته ورلیگو عزرائیل علیہ السلام پاغا وقت دا مرگی بیا او دا چې فرشتہ دی راشي گوئی دیو کی نو داغی جواب رستو را روان دے چی قل اللہ شہید بینی و بینکم وَإِذَا مُنْكِرٍ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ لولا تحدیدی دے امتناعی ندو ولی نشنازل غلے پدبانی ملکن یو فرشتہ چی گویو کی پاکوالو دبان دے رب کریم جواب فرمائی لو انزلنا کچری منگ نازل کڑے ملکن فرشتی لکی چغواڑی دلتا دالو شرطی دی کمونگ را لے گلے وے نازل کڑے وے فرشتے لقودی الامر فیصل کڑے شیو بو کار دا قبض دا رواح دا دائن اخو مونگ دا زنکدن پر ٹیم نازلو بیا با محلت نور کولے کے دے دی لرام نبوے دی لائن ضرون چی محلت ورکڑے شیو ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا بل جواب کے دے اعتراض دنیا کے انسانان دی فرشتے نشت کہ فرشتے وے منگ با فرشتہ لے گلیو اس چے انسانانو ترسول فرشتہ لے گنو فرشتہ بور تپس شکل وردی بیا بم شکل سوری زان تا دا انسان جوڑی نو چے حقیقی انسان مولے گنو سے چلوش فرشتے پا آغا شکل نوری کی خصوص ملاقات نشی کولے اس آغا بزان نیو انسان جوڑی تمثل لها بشرا سوی ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا کمونگر زولے وے دا رسول ملکن فرشتہ خاما خامنگ بگر زولے و دا ملک رجلا پا شکل دا سڑی یعنی متمثل پا صورت دا آدمی کی وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ دی کی دو تاویل دی یو دا لباسنا او بل دا التباسنا که دا التباس نشینو مانا دادا که فرشتیم راغلے وے شکل سوری بے ورطا دا انسان جوڑ کڑیو بیا بمونگ لخلطنا اختلاط راوستیو پدغ منکرینو باندے علیہم پدی مشرکینو ما هغه اختلاط یلبسونا چې دی اختلاط کیوسا دا اوس چې کوم التباس کې پراته دي کنه خلطیت کې دغه خلطیت بم بیام پر راوسته او چې دا وسومنو کوونه ما دا التباس نش نو لخلقنا عليهم سورة الملك كما يخلطون على انفسهم صفة محمد ونعته او یا دا لباس نه دی لباس نو علیہم ضمیر ببیا ملائکو تراجیش نو دا بعطف شی پا لجعلنا بانی چی جزا دا لو دا لو جعلناو ملکا لجعلناو رجلا لو جعلناو ملکا للبسنا علیہم خاما خامون بلباس ورغستیو اچولے بومون لباس پا دوی باندے آغا لباس یلبسونا چی دا منکرین یا غندی مانا دا فرشتہ با پا شکل نوری نہ رات لے اب پا شکل آدمی رات لے او لباس بے کا لباس بنی آدم ہوئے بیا یو جعلی یو سوری بشر نہ خدا حقیقی بشر دوی تا خدے کنچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دای کریمہ دے دلیل دے چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حقیقتاً بشر بعض مفرطین دی کہ خطا کی گی یہ اصل کے نوری خدا ظاہرہ کے انسان اتنا حقیقتا انسان اصل کے نوری خدا ظاہرہ کے انسان خود جبرائیل علیہ السلام
تمثل لها بشرا سویا چې اصلا نور صورتن بشر نبی علیہ السلام خدا سے سوری بشر نه دی حقیقی بشر دی چراغله دا باز افراطات کیږي او دې کریمه دا مقصد هم دا دی چې لبسنا علیهم ما یلبسون کومه فرشتہ مرا لګل جعلناه رجلا شکلی سوری کې ومرا لګل د بنی آدم نو چې سوری کې مرا لګل نو حقیقی کې لا خشوع کنه چې تاسو د قوم نه دی نو بشریت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا حقیقی دی سوری نه دی بعض مفرطین ګوري موي زمانه ما چې بشرم دی نورم دی دومره ومني خو بیا پکې الته یو زیته کوي دومره ومني بیا سوی سوری بشر دی حقیقت کې نور دی امام ربانی رحمت الله علیه هغه وایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته بشریت ثابت کا نشان به اوچت شي آدم علیہ السلام نورو کا بشرو فرشتي نورو سجدي ورته ونه کړی خواص د بشر خود خواص د فرشتو نه بهتر دي کنه ندی قرآن د فکر کی چې د بشریت ثابت کم دا به تنقیص راشي الګ تنقیص په بشریت کې نه دی دا د خور نه پیدا دی مو ربانی سے فرمایي دا خوره په کل عناصر کې لند پرته ده تواضع کړی ده او من تواضع رفعه الله چې څوک د خور نه پیدا دی هغه هم بیا اوچت مقام والای ځکه عاجزي کړي نو بشریت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سوری نه دی حقیقی دی حقیقتا بشر دی نورانیت خدای تعالی ور کړی دی ورته هغه هم د نصوصونو ثابت دی د نور نه انکار نه دی پکار هغه نور کې به څو علماء په معنا د منور هادي سره اخلي د دیوبند علما دې طرف ته اعلان لري او ټول دیوبندیان داسې نه دي او څو علماء حقیقتا نورانیت اخلي کان نورا من الراس الى القدم نصرنا قدم پوری نور لذا لا يرى ظله سورہ نختاری عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته فرمائی ما القى الله ظلك على الارض خدای تعالی ستا دا سورہ په دې ځمکه ځکه وانه چو چې کافران په قدم کې نه دي کافران په قدم کې نه دي نو د عثمان ذو النورین د قول نم پته لګي چې د نبی علیہ السلام سورہ نو زما په کم علم کې تقریبا 150 کتابونو حواله ما جمع کړی دي چې دا غي نه دا ثابتېږي چې د رسول الله مبارک سورہ نو دا دې دلیل دی چې نورانیت هم ورکشته دی اینه انکار نه دی پکار خو بشریت هم حقیقتا دا چې خدای تعالی په یو ذات کې څنګه راغون کړه قادر دی په دې باندې وللبسنا علیهم ما یلبسون دا فرشتہ چې په شکل د رجل کې راشي دی ټیم کې خو نورانیت ته نه تلې کنه او بشریت هم پکې دی دا څنګه شي عقل کله دا وایي بشر کې خو من وجه څخه کثافت وي او په نور کې کثافت نه وي دا جمع څنګه رااله دلته جبرائیل علیہ السلام چې بشکل البشر راضی ددنه خو نور نسل کېږي کنه نورانیت خوشته ورکړي دلته دا ذاتیت څنګه راغی نو عقل خودل تکار نه کوي نور لیکن نصوص ثابت کړی دي نورانیت نبی علیہ السلام ته او بشریت نبی علیہ السلام ولقد استوذیا تسلی خاما خابت تحقیق استهزاء کړی شی او یا رسول الله پر رسول باندې وړاندستانه ستاب مې استهزاء کیږي ظلم تنګ وعید فحاق بالذین سخروا منهم فشاپرشم حاکما وجب ونزل ضحاک کوئی حاق مانا احاطا چاپیرش ربیع بن انس وی نزل را نازل شو عطا سے وی حل چاپیرش بالذین سخروا منهم فآغا کسانو شیب مسخری کڑیوین انبیاء پوری منهم دری کفارنا یا سخرو مسخری بے کڑی منهم دی انبیاء پوری ما کانو جزاء ما کانو دا فاعل لحاق دی
چاپیر بس جزا دا هغه چودوی پاغه استهزئون استهزاء وکول. قل ورتو فرما یا رسول اللہ سیرو گرزئی فی الارض پزمکہ کی او گرزئی ثم انظروا بیو گوری کیف کانا کیف سوارا سنگ گرزی دل عاقبت المکذبین آخری انجام دارا چاچی تکذیب دا رسولوی کڑیو تا پوستے نو کا دیر بد گرزی دلیو. قل ورتو وائل مما فی السماوات والارض من حیث الخلق والایجاد دا چا مخلوق دی. فَإِنْ أَجَابُوكَ كَجَوَابِ ذَرْكَ فَبِهَا دِيرَ خَشْوَى جواب درنک قلت ورتو ہے چل اللہ او دا اللہ عذاب دے کتبا چد لازم کری دی فضان قلوان الرحمت رحمت لر پتا آخر دا عذاب. حدیث قدسی کی رازین رحمتی غلب غضبی زما رحمت زما پا غضب غالب دے. زما رحمت زما پا غضب غالب دے. حدیث مبارک کے راضی بھی ہریرہ راوی دی مرفوع حدیث پیش کی کہ خدا تعالی صل رحمت لے یو رحمت دنیا ترا لی گلی نہ نبی بخل عباد سرا ورز قیامت کے استعمالی. روایت مسلم لا یجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ بعد الموت دعوی راو الذین خسروا انفسهم پس دوی چیزی لا یؤمنون ایمان نروڑی چاچ خپل ځان تا د دې دنیا په لحاظ واغی دنیا تاوان رسوي. وله ما سکن فی اللیل والنهار دلیل قدرت دی. قل سیرو کې دې باب کې اول دلیل شه وعید په شکل قل اول ذرا قل لمن کے دویم زلدہ دلیل پیش کئی چدا دی صورت کے دریم دلیل جوڑی دو مخ کی تیر شوی. لہو ما سکن فی اللیل کے سلورم دلیل استقر فی وطنی فی اللیل والنہار کل اشیاء وهو السمیع العلیم. قل غیر اللہ یتخذوا ولیا ورتو یا آیا غیر اللہ انی سمز ولیا رب غیر دہاغ اللہ نا چاگا فاتر السماوات والارض او آغا یطعم و طعام ورک عباد لرا ولا یطعم دتا طعام نشی ورک ولی دا غیر استفہام انکاری دی آیا غیر اللہ فاتر السماوات ولی ونی سم نشم گئی. قل ورتو انی امرت نکون اول من اسلم من اخلص ولا تكونن من المشركين. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم زم یریگم دا عذاب دورز غټینا ان عصیت رب دا دری دیتا طرق التعلیم ویلیش پدی طریقہ تعلیم ورک. من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه سوک چی اگرزولے شو چپکلش عنه دا عذاب نا یومئذ پدا غورز دا قیامت فقد رحمه پس بتاقیق رحمو کباری تعالی پاغبان وذالک دا غفران الفوز المبین. انزم دلیل وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ كَإِصَابَتُ كِتَا تَبَارِ تَعَالَى پَيَوْ ضرر دا فقر دا شدت سا فلا کاشف فلا رافع له الا هو مختار کل. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. شپږم دلیل وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ دا غالب ذات دیں چه تسلط لري غلبه لري دا پاسا دا عبادو. دیزینا هم مجسمه ولی حدیث استدلال لري چه باری تعالی تا فوقیت مکانی. علامہ قرطبی شپږم جلد 250 صفحه باندې
دا ذکر کئی کہ فوقیت تلتا مراد الاستقرائیہ بالقہر والغلبہ هم تحت تسخیره لا فوقیت مکان. دلتا مراد دا فوقیت نا فوقیت دا غلبی او دا قہر و سلطنت دے. دا فوقیت دا مکان نہ دے. هو القاہر نہ پتہ لگی الغالب علی عباده فی امره و قضائه. نو فوق قضاء عباده غالب قضاء قضاء اللہ. دا فوق واضح دی فوق تا نویل کی گی چی دخکت نبر یو جہاد ثابت شي. قرآن کریم کې د فوق د پار ډیر معانی ذکر دی. فوق کله په معنا د ظفر مرضی کامیابی. جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا. ستا متبعین با د کافرینو د پاسه کم. نو سمانا چی بلندی ور پاسه ور باندې. ظفر مراد دی غلبه. فوق پمانا دا قبل المشرق اعلى الوادی سره هم مستعمل لی لخور بر سر. اذ جاؤکم من فوقکم. نو ساسمان نخونو راغلی پا غزوہ دا احزاب کی مانا دا بر خور دا خوانا. فوقیت نا مراد فوقیت در رؤوس مرادی دا بار جہد چی مراد. ورفعنا فوقهم الطور. فوقیت پا مانا دا اعلا سرم راضی. رفع بعضکم فوق بعض درجات. نو مراد تی علو دا. فوقیت پا مانا دا رفع درجاتم راضی. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ اے فی الدرجات. او فوقیت پا مانا دا اکثرم راضی. ان کن نساء فوق اثنتین اے اکثر اثنتین. فوقیت پمانا دا افضل امراضی ید اللہ فوق ایدیہم افضل من ایدیہم. یو تاویل. او فوقیت پمانا دا سلطنت او دا قہر او دا غلبی امراضی هو هذا وهو القاهر فوق عباده. ندا فوقیت دا مکان ند مراد. وهو الحکیم الخبیر. قل ایو شین اکبر شہادہ. اکبر شہادتا من اللہ کم شے دے. فَإِنْ أَجَابُوكَ فَبِهَا وَإِلَّا قُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ شَهَادَةً. دا اللہ شہید بینی و بینکم بانی رسول اللہ. دا هم تفریع بالدلائل شو. وَأُوحِيَ وَحِي کلی شہید ما لرا هذا القرآن دے قرآن کریم. هذا القرآن با نائب فائل دا وحیش. او کد وحی دا پر ضمیر نائب فائل چنو هذا القرآن با تاویل دا فی هذا القرآن سرش. لِأُنذِرَ چُعِرُمْ تَاسِبِهِ بِالْقُرْآنِ وَمَنْ بَلَغْ اے من بلغه هذا القرآن. چاہتا چدا قرآن کریم رسیگی لیوم القیامہ دی طول دا پارا منذر زراغ لیما. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّمَا اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى. تاسو دی گوئی کوئی چالے ہنور دی. رب کریم محبوب تا فرمائی فَإِن شَهِدُوا کدوی پی گوئی کلچ نعم نور علی عشتا تورتوی لا شہدو زدر سر پدی کی شریک گوئی نلرم. جواب کی ورتوی چی انما هو الہ واحد وَإِنَّنِي بَرِئُ مِمَّا تُشْرِكُونَ. دلیل نقلی. الذین آتیناهم الکتاب لک عبداللہ بن سلام باز مرگری فی جنی نبی علیہ السلام و حقانیت دادا کما یعرفون ابناهم. او آغا کسان خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون چی مشرکین.
ومن ازلم سوک دے ډیر ظالم استفهام انکاری بل غټ ظالم نشته دا غچانا افترا علی الله کذبا یا نسبت د کذب کې بیا آیات الله انه شاندار لا یفلح الظالمون انه کذا ضمیر شان خلاص نه مو ظالمین او مشرکین ويوم نحشرهم واذكر يوم نحشرهم جميعا كافة ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم شرطي معبودان استاسو پزام باطل کے شرک مان لو الذين كنتم تزعمون زعم باطلم کو جدا شفاعت استاسی رب کریم فرمائی بیا بنوی فتنتهم عذر ددی جواب ددی الا ان قالوا مگر دا چوای و والله ربنا ما كنا مشرکین دا خبر و بیا کہ انظروا گوری فکرو کئی کیف کذبوا علی انفسهم سنگ دروغ بوائی پزانو مخبلو باندے مستقبل نه تعبیر کو ماضی شوی دے دا کمال تیقن سنگ دروغ وئی دی تفکر ورکی وکی سنگ دروغ بوائی علی انفسهم پزانو مخبلو باند و سنگ مشرکین دی شرکی بیا بوئی مونگ ندے کردے وضل عنهم او آغا وقت ورک بشد دوینا ما کانو یفترون آغا چی دید زان نا جوڑول بوتان و عبادت دار ومنهم بعض المشرکین آغا یستمع علیک وقت دی تالرام ابو سفیان بن حرب و ولید بن مغیرہ او نضر بن حارث پا حق کے نازل بعض دینا غلی استمع علیکا وجعلنا علی قلوبهم وگرزول من پزنون دیبانیا کنتنا پردی ای یفقهوه مخافت یفقهوه دیر دینا چه دی پویشی پدا اقوال استا یا لا مقدر دے لکی لا یفقهوه او گرزول من پوگنون دی کی وقرن سممن کنوالی و درندوالی دی بعض معجزے غواری و این یرو کا اگولی دی کل آیت کل مجموعی دی مجموعہ دا آیاتو لا یومنو بی آئیمان نروڑی دی پاغیبان دا خو یو غواری چی ٹولی اگوریم نئی روڑی حتی اذا جاؤ کا یجادلونکا یقول الذین کفرون تر دیکر چی دی راشتا تا یو جادلونکا جگڑی کئی تاثرین تپوسون درن کئی دا قرآن کریم مطالب تچورتو فرمائی چی دا نازل من اللہ دے نو یقول الذین کفروا وائی کافران هذا اللہ ساتیر الاولین ندے دا مگر دا کسی دا پخوانو دی نو دا ابو سفیان و ولید و عتبہ و شیبہ و نضر ابن حارث راغلی و سما دا آیاتو اکڑی و بید نضر ابن حارث نا تپوسو کسر آیا دستا ویدا دا متقدم و پخوانو قصص شروع کری راتا نو قول دا ساتیر الاولین نضر ابن حارث پڑے فقال الذي يقول الذي سر ذکر دا ایراد وی نو یقول الذین کفروا کدا دریم اعتراض شو دو اعتراض مخ کی ترشیو کنا دی صورت کے لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين وقالوا لولا انزل عليه ملك دا دریم اعتراض وهم ينهون عنه وينأون عنهم او دا منکرین ینهون منکی الناس خلق عنه دا نبی علیہ السلام عنه دا قرآن کریم وینعون عنه ویتباعدون عنه او پخپلم لری کیگی عنه دا نبی علیہ السلام دا صحبتنا دا قرآن کریم نو ینهون الناس متعدی شو
ینعونا په خپله منع کېږي، خپله هم نه راځي. نه چور دا دین هلاکی غیر لرا الا انفسهم مگر ځانونه تاوان دوی ته وما یشعرون ویږي نه دبا وعید. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا کچرته وګوري هغه وخت کې وقفوا عرضوا چې پیش کړش على النار یا وقفوا دخلوا على النار یا وقفوا معنا حبسوا محبوس کړي چې دی على النار پور. پس دوی بوای دی وخت یا لیتنا نورد کاش رد کړی شوی دنیا لرا. پس مونږ به نسبت د تکذیب نه کوو بیا آیات ربنا په کتبو باندې او په معجزو باندې. ونکونا من المؤمنین فی السر والعلانیہ کدغه حالت وګوري لترى امرا عظیما فزعا جزعا ډیر ناشنا کار وګوري. دا اذ وقفو کې دا اذ په معنا د اذا باندې شو. دا ماضی معنا نه دا مراد مستقبل مراد او اذا ماضی مستقبل تاړي. ولو ترى اذا وقفوا على النار بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ليس كذلك. د سند لکه دا دوی چې وایي چې رد شي دنیا ته نو ایمان براوړي، دا سند ده. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ظاهر بشي دوی لرا ما هغه کانو شود یخونا چې پټولې من قبل وړاندې په دنیا کې چې کفرون ابو طرف کارش. یا بل بدالهم ظاهر بشي دی لر عقوبه ما کانو یخونا من قبل سزا د هغه کفر چې دی په پټ وړاندې په دنیا. نو جزاء ما کانو یخونا من قبل او یا کانو یخفون من قبل فی الدنیا بعضهم من بعض د بعضونه بپټاو. ولو ردو کچری رد کړي چې دی بالفرض و تقدیر دنیا لرا الہ فرمای ما تا علم دی لا عادو خاما قدیب بیا را ګرځلې ما هغه کفر او شرک لره نو چې من کړی شوی دوی نو دا غینا ما عبارت د کفر او شرک نشه. کم کفر شرک نه چې منشي ای تبع عود کوي وانهم لکاذبون. انزم اعتراض وقالوا او ايضا ان هي ان دا جن زمون الله حیاتنا الدنیا جن زمون دنیوی او نه مونږ به مبعوثین. ولو ترى کچره تو ګورې اذا ازل تپ معنا دی هغه وخت وقفو چې ودرولې شي د صف په صف علی رب مخه در خپلتا دی ودرولې شي. قال نو فرمایي باری تعالی دیتا الیس هذا بالحق یا قال ملائک به فرمایي دوی لرا الیس هذا بالحق دا بعد الموت حقوقنا دی به بیا وای بلا وربنا انه لحق کما قالت الرسل. فرشتی یا رب کریم بہت فرمائیں فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون بسبب کفرکم بالقیامہ. کدا حال د دیو ګوري چې باری تعالی سره د کومه خبرې کوي درای تامرن عظیما فزعا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله زین کاران دی هغه کسان چې نسبت د دروغ کړي لقاء الله بعد الموت. فانتظرهم انتظار کو دویتا سمر وقت وری حتی اذا جاتهم تردی چکل راشدی لرا ساعت و قیامت بغتتن فجاتن یونا صاحب
قالوا ای بدی یا حسرتنا اے ندامت زمون را منډی کداغه دی ټیم دی اخ افغان زمون حسرت تلهف علی الشیء الفائت طویل شی چې پوج شي سره په خپوي اے ندامت زمون اے حزن زمون علامه فرتنا پاغه چې تقصیر کړي د مونږ پیا پاغه کې په دنیا چراولل ایمان او توبه نوراشی دیتا قیامت داغی نمخ کے بلس غٹ علامی رازی دخان برازی دجال برازی دابا برازی طلوع الشمس من مغربها نزول عیسی ابن مریم یاجوج و ماجوج درے خسفن رازی خسفن بالمشرق خسفن بالمغرب خسفن بجزیرت العرب بالبیدا لسم داغین نار یخرج من الیمن کہ خلق بجمکی محشر لا او دوی با یحملون اوزارهم باری پشاکی با خیٹے دا گناہونو خپلو علا زورم پشاگانو خپلو بان علا خبردار سا ما یزرونا کسا پا مانا دا بیس شی نما با موصولی بیس ما یزرونا بد آغا چی دی باری وزروهم بار دا دی دی مقصود بزنب مقدر شی او کسان د فعل ضمن نشي عام افعال نشي نو ما يذرون بفاعل جواب راضی داغه قول نه چي نه هي الا حياتنا الدنيا وما الحياه الدنيا الا لعب ولهو وللدار الاخره خير للذين يتقون الكفر والشرك والفواحش افلا تعقلون تزهد من الدنيا راضی قد نعلم تسلی فتاقق فتد منتا انه شاندار لا يحزنك خفقی تعالی یا رسول اللہ الذي اغا اقوال یقولون چوائی منکرین فانهم لا يكذبونك پس یقینا دا منکرین نسبت دروغ نکی تعالی را حقیقت کی لیکن ظالمین بآیات اللہ یجحدون انکارون کے تسلی دا تفصیلی تسلی تپدے خفائی چه زما تکذیب ولی کئی حقیقت کستا تکذیب نہ دے دایت اللہ نے انکار دے نداغ قول دا ابو جہل کے نازل سے چه نبی علیہ السلام تیویل انت صادق لیکن کاذب فی دعوی النبوت تدیر رشتی نے سڑے خدا دعوی دروغ جنہ دا نو آیت راغی چی دیستا تکذیب نکی تا وسم صادق منی خو منکر دا آیت اللہ دی بیا تسلی ورکی دویم تسلی دا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ خَامَ خَابِتْ تَحْقِقْ نسبت دا دروغ شیو رسول توڑن لستانا دغا رسول پا صبرو صبرونه کڑیو علاما پاغت کذبو چی نسبت دا دروغ شیو دوی لر پاغی وَأُوذُوا او دا رسول چیو تکلیفون ورکلی شیو دا سی تکلیفون بور کولی شو تردی آتاهم شراب غیدی لر نصرنا امداد زمان پا حلاکت دا قوم دا دی او مبدل کلمات اللہ لر نشتا کم چی لوح محفوظ کی تقدیر فیصلی وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ تا تواقعات راغلی تسلی ورکڑا دا نبی علیہ السلام مساخرہ کی عجیبہ تسلی ورکڑا دیوئی چه مونگ تصفا غنڈی دسرو زرو کا کسا معجزات مور تراوڑی نو بیام ایمان نراوڑی لازلی بدبخت او کتا بار بار مونگ نغواری چه ندی دا معجزہ غواری وری کوتا او تقدیر کی دا فیصلہ نہیں او داغی خلاف دی غفتلے کی گی نو فین استطاعت ان تبتغی نفقا فی الارض و سلما فی السماء فتاتیهم بیایا فلتفعل کاسمان تا پوڑیک دیو خی جبر الارض ازمکا کن نوز اخکتا ننوزا سچ در نغواڑی ستا پلا فخبانی اور تراوڑی رای وڑا نو دا پورا تسلی دا نبی علیہ السلام تا تسلی دا محب و محبوب
کله دې محبوب پسې خبرې وشي، دا مجازي عشقونه کې تاسو سوچ کوئ، خبرې چې وشي نو دا محبوب بیا مروري، نو دا محب ورته بیا سوی دا راضي پکې وخا رئیسی دا سلسله جاری ده چې عاشقانو پسې خبرې کېږي. وخان هم داسې قصه ده، دې څه مقصد دی؟ ته تسلی ورکوي چې په دې خبره مه خفه کېږه، خبرې عاشقانو پسې کېږي، چې بله ورځ بیا څو خبرې وکړي هغه بیا ګیله کوي عاشق ته، مړه افلانیم دا خبره کوله، افلاني داسې ویلو، تېر به شو د دې یارانې نه به تېر شو سره. نو دا عاشق بیا ورته تسلی ورکوي چې عاشقانو پسې خبرې کوي. نو کله ناکله دا عاشق څه الفاظ وایي، مقصد یې دا نه وي چې محبوبه خفه کوي، تسلی ورکوي. نو بیا کله کله ورته غوسه شي، زه لاس د اخلاص چې څه کې کوه ځه څه کې وکړه، دا خو مقصد نه چې خفه کوي که نه، تسلی ورکوي ورته. نو دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره د باری تعالی د مینې خپلې خبرې، دا غوسه نه ده، دا قهر نه دی. زه بار بار تسلی در کوم درته چې دا په پیغمبرانو ټولو راغلي دي دا خبرې، او دا دی چې کم څه غواړي دا تقدیر کې نشته، د هغې خلاف څنګه وکړم؟ مبدل کلمت الله تعالی خو نشي کېدی. صفا د سرو زرو زما تقدیر کې فیصله نه ده، نو څنګه ورته وګرځوم؟ او که ته وایې چې نه دا ورته د سرو زرو کې چې د اعتراض او خولې بنده شي، ځنو اسمان ته وخېږه، په ځمکه ننوځه، دا معجزه ورته ته راوړه. تسلی ورکوي. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، کچری یا رسول الله درنه پتا باندې اعراض ددی تکذیب ددی دا تکذیب او اعراض تا باندې دروند وي، ډیر تا تنګي بوج در باندې جوړ کړی وي. خو مونږ بار بار درته وویل چې دا پن بیا او راځي، صبر کوه. کنه صبر نه کینو فین استطاعت کدی وس کیږي ان تبتغیات تولټ نفقن یو سوره فی الارض پزمکه کې چوردن نشي، او سلمن یا ولټ تسلمن یو پوړی په سما یا اسمان کې برلاړ شي، پتا کیا چې پسترات لو کې دلر بیا آیتن په یو معجزه سرا، نو فلتفعل پسوي کا جزاء مقدره. کدی وسوي چې زمکه کې دن نشي نه نوځه، کدی وسوي چې پوړی باندې اسمان تلاړ شي او دته دا معجزه راوړي، نو کدا کا وقفوکا غصه نه دقا. دلته پنځپیریان وابیان خلک دا لاړې را پری دي، څه خوشاله شي چې خوشو شي. نبی علیہ السلام ته هم داسې الفاظ راغلل، یهودیان دي پټو دی خوشاله په دې، دلته چې راشي ګرد تاویږي را تاویږي پټ. هغې ترجمې تاسې واورئ، نیمه ګنټه به دلته تاویږي را تاویږي. وګورئ دا هېڅ اختیار نه دی، دا مقصد خو نه دی چې د هغه دعا نه قبلېږي. دا یو روایت ته ګوري، دا په زرګونو ځایه چې خولې نه څه ایستلي دي او قبول شوي دي، هغه شان ته هم ګوره بیا. پیغمبران اول د تقدیر مبرم خلاف دعا نه کوي، کوي وکړي هم نه قبلېږي. مبرمه فیصله خو خدای تعالی چاته نه ماتوي که نه، تقدیر کله ماتوي. لا يرد القضاء الا الدعاء چې راځي، قضا نه ردېږي په دعا ردېږي، هغه دا معلقه یادوي، مبرمه نه یادوي. مبرمه کې هېڅ تغییر نه راځي، هغې کې چې تغییر راغی نسبت د کذب باری تعالی ته راځي، بیا فیصله یو شان کړې وي، علم کې خطا شو، هغه د ده د علم نه جوړه خبره ده که هغې کې ګوتې ووهلی شوې، تقدیر تاخیر پکې راغی، نو په الفاظ دیگر دا معنا شو چې خدای تعالی هغه مخکې نه کم قانون جوړ کړی نو خطا شو پکې. هلته یې لیکلي چې صفا غونډۍ به د سرو نه جوړېږي، هغه دی جوړه شو، نو داسې خو نه کوي. بیا تسلی ورکړي. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، اراده شوی د باری تعالی د ایمان د جميع الناس خامخا جمع کړي وو دا ټول الهدى په یوه عقیده. فلا تکونن پس مکیږه تا من الجاهلین. صحابه څومره باده بری. عبداللہ بن عباس سے فرمائے مکیږه تا من الجاهلین،
د زور کون کو نه په ایمان د دی باندې جاهلین معنا بمقدوری علیہم پدې خلکو باندې د زورورو نه م جوړېږي اباځ سړی کنا جهل په معنا د دې سره چې بس زدي ونیس ته د دې په ایمان راوړو کې زدي م جوړېږي ایمان نه راوړي په تعالی د ټولو د ایمان فیصله نه کړی دویم تاویل دادیں لا تکونن لمن لا صبر له تد بے صبرانو نم جوڑے گا ذکر دا عدم صبر دا اخلاق الجاہلین ندے او صبر دا اخلاق دا اولیاء دا انبیاء ندے تم جوڑے گا دا آغا چانچ صبر نکے تا صابر جوڑ شا او چاویلی خطاب دا توشا مراد امت تے اے امتیانو تاسی جاہلین مجوڑے گئے انما استجیب الذین اسمعون اطاعت کیو ایمان راوڑی آغا خلق یسمعونا چی اوری موعظت تا پسما دا تدبر سرا او دا کافران چی دی دا کل موتا دی دا خود مڑو غنی دی والموت او مڑی یعنی موت القلوب دا چاچے زڑا مڑوی یبعثهم اللہ بعد الموت بے بیارا پرتکی ثم الیہ یرجعون التب حساب ورسرکی سلورم اعتراض و جواب وقالوا وَإِذَا مُنْكِرِينَ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ وَلِنَشْنَازِلَ وَلَيْهِ دتا یو معجزہ د رب دنا هغه معجزہ چې مونږی ته غواړو هغه ولې نشي ورکولای کدی څه وخت تاسو ته په سورته بنی اسرائیل کې تیر لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الانهار من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيتا من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا تاسو خو د اولوهیت او د خالقیت کارونه معنا غواړي دا مطالبه دوی وی ورته وای ان الله قادر علی ينزل نازل کی آیتا معجزہ هغه چې تاسو غوښتي لیکن اکثر د دینه پویږي نه ک نازل اکړه ایمان را نوړ کنه بے هلاکی وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه دا باب ثالث ہے آیت نمبر 3 یا پوری چې هو الذي خلق السماوات والارض بالحق پدې کې ولس عمر ذکر کیږي دلائل عقلیه کثیره ابتلاء بالنعم والنقم دوتل نمبر ہے مالداریم دا ابتلاء دا غریبیم ابتلاء بشارت 48 نمبر ہے کہ تخفیف 59 نمبر ہے آیت نمبر 50 کی دا سوالات ثلاثه باقیہ و جوابونه آیت نمبر 51 کے موالات المسلمین تے ترغیبات آیت نمبر 53 کی تشجیع ادب التبلیغ اور آیت نمبر 55 او 53 کی د تعلیم طرق دی او اخره کی بیا تخفیفات اخروی دی او آیت نمبر 1 کی نتیجہ علی الدلائل دا وما من دابا داوم دلیل دی صورت نشتے او دابا فی الارض ولا طائر مرغ یطیر بجناحیه چی الوزی په سبب د وزرو باندې بین السماء والارض الا مگر دایو مخلوق دے امثالکما فمثل ستاسی باندې امام مجاہد وی مانا اصناف مصنفہ
او ابن عباس سے وی چې امم معنا خلق مخلوق امثالکم یا اجناس امثالکم. او په مثل ستاسو دی په خلق کې، په مثل ستاسو دی پر راتلو د مرګ کې، په مثل ستاسو دی په طلب د رزق کې، په مثل ستاسو دی په معرفت الله کې. ما فرطنا فی الکتاب من شیء ما ترکنا، نره پر خیمون فی الکتاب فلوح محفوظ کی من شیء سشیء ارس پکی. رائے دا اکثرینو دارل چه مراد دا کتاب نه لوح محفوظ. یو قول ابن عباس سبدار چه مراد دلتر کتاب نا قرآن کریم ما فرطنا ما ترکنا فی القرآن من شیء. نو مراد دا شیء نبا شیء من الدلائل العقلیشی على توحید اللہ تعالی. ثم الى ربهم يحشرون والذین کذبوا بآیاتنا صمنا بکمن فی الظلمات. نصمن هم صمن دا خبر دا الذین کذبوا بآیاتنا کان دی دی دزړه وګونه کان دی بکمن ګنګیان. او فی الظلمات خبر بعد خبر دی. والذین کذبوا بآیاتنا فی الظلمات دی پتیرو دا کفر و شرک. من یشاء اللہ یضللہ من یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. فاغا عالم دے فزاد ددبان خپل علم ازلی موافق فیصلی کړی دی. قل ورتو ارایتکم نارایتکم کې دا کوم یا للخطاب دے او زائد دے للتاکید او که زائد وانا خستلی شي او رؤیت بصری شي نبیا دا کوم مفعول اول دے. ورتو یا رأیتکم سرنگ کاری تاسو تام سوی نہیں تاسی کسوی نہیں نفاق بیرونی ماتم خبر را گئی. ان آتاکم کلاشی تاست عذاب اللہ ددی دنیا عذاب. مرادتنا ورز دبادر شو دی پاک یا ان آتاکم عذاب اللہ زن کدن سختی شو مرگ مراد شو. یا ان آتاکم عذاب اللہ طوفانون وغیرہ چی پا امم و سابق اور آغلیوں نمقاتل سے برائے. او یا راشی تاست ساعت قیامت کبرا نو خبر را کہ غیر اللہ تدعونا غیر اللہ تاسو بے دعاگانی غواړی د کشف د عذاب نه پاره کده الله نه غواړی. ان کنتم صادقین که صادقین یہ کہ اصنام شرکا مع اللہ دی. ہرا کے جواب ماتا اس جواب راک کہ مشکل پٹیم کی بیچا تا چگا وہی بل ایاہو بلکہ دغ الہ لا تدعون تاسو دعاگانی زاری کوئی دے بے رفع کئی ما حغا ضرر تدعونا چی تاسو بلی باری تعالی الیہی دفع داغ ضرر تا دے در نرفع کی انشاء کیف خی وتنسون او یادو باسی تاسی دغا وقت کیا غبتان تشرکونا چی تاسو شرکوی مع اللہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ كَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ قَوْمِكَ پس اونیول اغی منگا بالباسا فبلایاو شدائدو باندی فخوف د دشمن باندی ودوراو فامرازو اوجاو باندی دیر پار لکی یتدورعونا چی دی عاجزیانیو کی ماتام دعاگانیو کی ایمان روی زبط عذاب لری کر ما بباساو دورا بانی دیونی والچی عاجزیو کی
رب کریم فرمایي نو دی ولی را تعجزي او نکړه ولی زارې او نکړه چې وای نکړه نو عذاب به مې ورکه هلاک به مې کړل ولی را تعجزي نکولا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا اے فهل لا تضرعوا ولی را تاغی زارې او نکړه ایمان را نوړو عاجزیانی او نکړه پاغه وخت جاءهم شراب غیدوی لره بأسنا عذابنا زمون عذاب بچراتلنو دی ولی زارې نکولی لیکن قصد قلوبهم زړونه سخت شوي او خسته کړیو دوی لر شیطان ما کانوا یعملون فی الشرکیات پس هر کله چې یاد بويست دی هغه اوامر چې پن بور کولې شو دوی ته پاغي باندې یاد به ويست فتحنا را پلان استب مونږ په دوی باندې ابواب کل شی د نعم چې څوک بناسیین شو فن بیناخس دروازې د هر شی بم پر اخلاص کړي مالدار بم دوی ما خوشالو چې دا خو باندې تعالی ته مونږ ګران یو زکم دومره مالداری کړو حتی اذا فرحو چې دوی به خوشال شو پاغه نعم او تو چور کړی شو بو دوی لرا دا سه به خوشالو چې تکبر تبور سیدل نشو چرچو کې بشولا خزناهم او بنیول مونږ دوی لرا بغت تنیونا صافا پسنا تا پدی مبلسونا نا امید کون کی باو فقطعا خطب کړه شدابر القوم بیخ د قوم هغه الذين ظلموا واشركوا د مشرکین بیخ کندی به مې وکړه والحمدلله رب العالمین نتیجه دا نهم دلیل قل ارایتم ورتوی ویني تاسو کوي نو فاخبرونی مام پوي کې خبر راکې ان قد الله كواخلق تعالی سماعكم قوي سامع استاس واطفالكم قوه باصر استاس او مهر لګي پزړونو استاس باندې پسوک دے معبود غیر الله چرات لو کی تسبیح پر اشیاء را کې جواب را سوک دے بیا ستسوک نشته آیت دا دلیل دے ګوري دلیل مع التخویف انظروا ګوره کیف نصرف څنګه مونږه بیانو آیاتنا بیا لګوي تم سوچو قسمه مزدفونا دی یعرضون اعراض دی بیا څنګه اعراض کوي لسم دلیل دلیل نه بلکې لفظ د قل در لسم ذل راضی تخفیف دی ورته ور آیتکم ایوینه تاسو کوي نه نو جواب راکئی کراچی تاس تعذاب اللہ یونا صافا بغتتن او جہرتن یا پڑاگی ڈگے اخکار راش فما حالکم نو حال بمسوی جواب راکئی او دغا وقی حل یو حلق نشی حلاک ولی یوکس اللہ القوم الظالمون مشرکین وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین او نلیگو منگا رسول مگر مبشرین و منذرین دای صفات وی فمن آمن بهم ومن اصلح عمله ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون بشارت وعید والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب رسی بدوی تا عذاب مسکی بدوی عذاب بسبب فسقهم تفصیلی جواب دے دی اعتراضات ورتو ویلا اقول لكم عندي خزائن الله نو ام تاسو سره چې ما سره د خزانه د باری تعالی او مفاتيح دا چې نباتات او ثمار او امطار او عذابونه ما خو کلم ندی ویلي چې کونجیان او واقدار زم چې تاسو ما ته وایي چې ولې دلته تا ته چینی نشته دی او تا ته صفا د سرو ولې نه ده تا ته بیت من زخرف ولې نه دی ولا اعلم الغیب او نو ام زتا استاد خبره چې الله لا اقول لكم چې اني اعلم الغیب نو ام تاسو ته دا خبره چې زه عالم په غیب ام تفصیلا نفي د غیب معرف راضی ښا
پدی زبانی تفسیر روح المانی دا ذکر کئی چې آیت کې نفی د غیب د ځان نه کوي او ډیر نصوص په دې دال دي چې نبی اسلام ته د غیب او حصہ شو تطبیق به څه شي وي. نیو تطبیق دا کې چې مراد دلته د غیب نه نزول د عذاب دی، بل قول دا کې چې مراد د غیب نه علم د قیامت دی چې دا خصوصیت د ذات د باری تعالی. بل تطبیق دا کې چې مراد دلته د الف لام نه الف لام استغراقی دی. نو امتاز ته چې علم لرم په هر فرد د افرادو د غیب باندې نفی د کلی تفصیلی کړی دا، نو دا دلیل د دې نه دی چې بعضی اشیاء په خدای تعالی نه وي. بل جواب دا کې چې نفی د ذاتی شوی دا، زه نه پوهېږم د خپل ځان نه که څه ما سره دي من عند الله دی. قرآن کریم و سنت نبویہ کی سوک نشی خودے چی غیب منکر نفی شوی، غیب معرف نفی کی پدی عقلا کوئی لا اعلم غیبا دا سوک نشی خودے چی نکر فی سیاق نفی فادد عموم او کل غیب دا نبی علیہ السلام نا علم نفیش. لا اعلم غیبا نشتا دے، لا يعلم غیبا نشتا دس رازی. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب بالغيب ګور الف لام معنی نو جنس دلته به استغراقی اخلي په هر فرد د افرادو د غیب باندې من فی الارض او من فی السما نه پوي، کلی تفصیلی چا سره نشته. باقی هغه آیت تبم څه د قران کریم نص ته کنه عقیده بساته کنه بساته. ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. غیب اطلاع نظر کی رسول مختار کئی گیا. فلا يظهر على غیب احدا الا من ارتضى من رسول. استثناء کئی چکم رسول غور کی نواغ طبیعت سے غلبہ اور کئی فغیر. لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. بما شاء کے ثابت ہوا اس ذات سے شيء. وعلمناه من لدنا علما، اے علم الغیب حضرت علیہ السلام سره څه شو دا هم د قران کریم نصوص دي کنه. دا یو آیت عوام توي دا نور ته لتور کې دا نور ورته نخکار کې او د چټ حقیقت نه حدیث تراش. والله لا اعلم الا ما علمني الله. قسم بالله ذا علم قلنا لرم خو ما ته خدای سره علم را کړی. نبی علیہ السلام منافقین اعتراض کړی وي کدا په غیب کوی دی نو هغه کی پته دی ورته ولګي. تبوک یو خبره کښوی و وی د خپل یو نه خبر نه دی، نه د قسم وکړ چې والله لا اعلم الا ما علمني الله. بل مینه دی مگر هغه چې ما ته خالق علم را کړی هغه شته دی ما سره. روایت د دارمی کی راضی فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض. اسمان زمکه کې چې سو ما په علم را نو عالم تو تلته خلفظ د علم نه د اسمان خو غایب څنګه علم را. نو د ټول نصوصونه ټول بداوی چې دلته نفذ الغیب بالف لام استغراقی سره شوی دا او لفظ د علمو کې ذاتیت نفذ ما سره ذاتی علم نه ده کده من عند الله او زه په غیب او تفصیلیونه پوهیږم کسدینو هغه بعضی اشیاء. ولا اقول لكم او نو ام ز تاسو ته چینی ملکون زو فرشتہ ما ان اتبع الا ما يوحى الي. قل ورته هل يستوي الاعمى چې کافر دی والبصير چې مؤمن دی افلا تتفکرون فی امثال الكتاب. وانذر بالذین ويروا په قرآن کریم باندې هغه کسان یخافون چې یریږي غید الہ او د دین یریږي یحشروا الی ربهم چې رب کریم ته جمع کړي. ليس لهم من دون الله ولي حافظ ولا شفيع بدون اذن الله لعلهم يتقون. ځانو ساتي د معاصیو.
بعضی کسانو نبی علیہ السلام ته وویل چې یو ورځ مونږ ته راکړه، یو ورځ دې غریبو ته ورکړه. نو دا آیت راغی ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. مشړه د ځان نه هغه کسان يدعون چې عبادت کوي ربهم رب کریم خپل. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ابن عمر و عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دی فرمائی چې مراد ته صلوات مکتوبه دي کوم عبادت دی. ابراہیم النخعی فرمائی مراد ته ذکر اللہ تعالی. ضحاک فرمائی مراد ته عبادت اللہ دے عموما. ابو جعفر فرمائی مراد کنا تعلیم الکتاب والسنہ. ما علیک من حساب من شیء، نشتا پتا بانی من حساب اے من مؤونت دا مشقت دا دینت شے تابانی سبوج دے دا غریبان، یا من اعمالهم یا من ارزاقهم یا من کفایتهم من شیء وما من حسابک من مؤونتک علیهم من شیء فتطردهم پس کوشڑی تدوی لرا فتکونا تصویر و بگردے گی من الظالمین من الدواریین لنفسک. بل اعتراض مال جواب دے دمر مکی معظمے کے دعوی بتا باندے رالا. وکذالک کما ابتلین الامم الماضیہ، لکما چی مخینی امتنا مبتلا گردولیو پا غریبی مالداری دغرنگی فتننا ابتلینا ازمائلی دی منگ بعضهم بعض دینا ببعض پا بعض نور باندیں چاغنیا دی پا فقراؤ لیقولو لکی یقولو چی دی ویا ہاولائی آیا دغ غریبان من اللہ علیہم من بیننا احسان کرے باری تعالیٰ پا دی زمون پا مینس کے پا ایمان سرام دا دیدہ شباو کدا ایمان دا سے خشوینو مالدارو تبای نصیب کردیو چی دیبانی احسان دا مالداری شوی. اہاولائی دا غریب غریب صحابہ من اللہ علیہم من بیننا بالایمان چی گران ندی ورطا مال ندی ورکڑی. جواب علیس اللہ بعلم بالشاکرین، بلکہ عالم نہیں، استفہام تقریری دی. عالم پا شاکرین واغا نہ دے بلکہ دے اگر شکر گزار پیجنی چکا محل لے کر تشجیع بالتبلیغ. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا تَوَرْتَوْا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ وَجَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. مومنانو تد رحمت خبر کوا تا تا چی آغا خلق چی مومنین بی آیاتنا دی راشی آغی توائی چی میرے گئی سلام علیکم من عذاب اللہ تعالی. وجب ربکم علی نفسه الرحمہ. مومنانو تد رحمت خبری کوا کہ گناہ تی گی ورتوائی چی بخنہ در تکی گی. انہو شاندار من عمل منکم سوءنا زنبنا بجہالا فتعمد سر اگر کہ جاہل کو عقوبت ہوئی ثم تاب من بعد السوء واصلح عمله فانه غفور رحیم. دا ورتوایا ایو شاعر ہوئی چی اذا اعتذر الصدیق الیک یوما فجاوز عن معاصیه الکثیرہ فإن الشافعي روى حديثا بإسناد صحيح عن مغيرة بأن قال النبي الله يعفو بأن قال النبي الله يعفو بعذر واحد ألفا كبيرا. کمرگری دا سرا سوال کولو کډیر نه فرمانی کړي و نو عفا کوا. امام شافعی سے اسناد صحیح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حدیث پیش کئی
چې رسول الله مبارک فرمایل چې خدای تعالی په یو عذر او سوال باندې زر کبیریم خلکو ته معاف کوي. زر کبایر دې کړی وي سوال ورته وکړه معافي کړي. نو مومنانو ته ترغیب خبرې دي ښا دا وعیدات او څه چې راځي دا کافرانو. وکذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. تفصیلی بیانو مونږ دلائل للوعد والنصیحه ولتستبین او دې لپاره چې ظاهرش واضحش طریق المجرمین. قل ورتو انی نهیت فی القرآن ان اعبد الذین تدعون من دون. دیتا طریقہ دا تبلیغ ویلیش زمان شویم چی عبادت دا غبوتانو کم تدعون من دون. قل لا اتبع اهواکم بالفرض والتقدیر کستاسو اتباع میں اکڑا قد وللت اذن ان فعلت ذلك وما انا من المهتدین. قل انی علی بینۃ من ربی. واضح دلائل حال دا چې نسبت د دروغ کوي تاسو د قرآن کریم او دلایل. ما عندنا له ما سره هغه عذاب تستعجلون به چې جلد غواړي تاسو غیلرا. ان الحكم لنا فیصله فنزل د عذاب الا لله تعالی يقص الحق بیان حق وهو خير الفاصلين خير الافضل القاضيين. دې ته طریقه د تعلیم ویل شي. ورته وای کزما سره به هغه عذاب تستعجلون به لقضي الامر فیصله شوی بو امر بینی و بینه. زه خو عمر صابر نه یم وختي به مې در باندې عذاب راوستي. والله اعلم بالظالمین. وعنده مفاتيح الغیب. کنجیان د غیب دا سره دی لا علم الا هو. مفاتيح الغیب بعض علماء وی چې دا پنځه امور دي. ان الله عنده علم الساعه ورزق قیامت وينزل الغيث علم يغسر ويعلم ما في الارحام. ما في الرحم چې سلور میاشتو پورې علم خاصه راغد. ما تدري نفس بأي أرض تموت خاصه راغد. ولا تدري ما تكسب غدا. دا سيزونه یا عنده مفاتيح خزائن غیب السماوات والارض من الاقدار والارزاق. ابن عباس سے دا تقدیرو مفاتيح خزائن غیب السماوات. الف لام فال غیب کی عوض د مضاف الیه شو غیب السماوات والارض حذف د مضاف شو چې خزائن غیب السماوات. کنجان د خزانو د ارزاق او د سره دي. عطا سے فرمائی عنده مفاتيح الغیب ما غاب عن الخلق من الثواب والعقاب. سزا ورکول او بدلنی ورکول دا غسر دی. مقاتل فرمائی چې خزانه د غیب العذاب عذاب چې غیب دی دوی نه غسر دی. چا ویلی چې مراد د غیب نه عواقب الاعمال و خواتیم الاعمال. خاتمه په ایمان د کسر دا راغ سره او دا الہ ذات دی عالم ما فی البر والبحر. من الخلق وما تسقط من ورقه من الشجر الا يعلمها. دا علم تفصیلی شو. ولا حبة نشتدانا في ظلمات الارض. پتیرو دزمکه چلند د ووز مکونا تحت استخرهم شي. ولا رد بالنشتلن ولا يبسنا وچلا في كتاب مبين في لوح محفوظ. او یا علم الله المتيقن. دا غلسم دلیل تفصیلی علمی. دا الہ ذات دے توفاکم باللیل چې قبض د ارواح استاسی کوي باللیل د شپې چې دا روح د عقل او د تمیز دی هغه ته نه لاړ شي تنفس والا ورکی وی. او دا غزاد دی عالم وا جرحتم علم لري باغ جرحتم کسبتم چې تاسو کوي بنار.
بیا یبعثکم فیه بیا را ژوندي کی تاسې پې په دې نهار کې په نهار کې بیا را ژوندي کی روح د ترا واپس کې د خوب امرا بیدار دا سره پاره مفعود کوي بیا در باندې ورځ راولي یقضا چې فیصله شي اجل مسمى یعنی اورسې نیټه معلومه ته چې انقطاع د اجالو ده بیا د غذا تمرجعکم ثم ينبئکم بما کنتم تعملون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.